اوه کاله وروسته د افغان کرکټ او لوبغاړو یو عجیبه پرمختګ. راشد خان لومړی افغان لوبغاړی و چې په 2018 کال کې د کرکټ نړیوالې شورا د کال د غوره یو ورځنیو لوبډلې په نوملړ کې نوم راغلی و، او له هغې وروسته تازه کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو یا هم 500 ورځ فارمټ لپاره د 2024 کال په لړ کې د غوره لوبغاړو منتخبه لوبډله اعلان کړه، چې پکې له افغانستان رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غضنفر شتون درلود. درې واړه افغان لوبغاړي په تیر 2024 کال کې په یو ورځنیو لوبو کې ښه لوبېدلي دي. رحمان الله ګربز هغه افغان لوبغاړی چې په 2024 کال کې د ملي لوبډلې لپاره په یوازې 11 لوبو کې 511، عظمت الله عمرزي بیا په 14 لوبو کې 417، او بلخوا په توپ اچونه کې علا محمد غضنفر په 11 لوبو کې د افغانستان لپاره 21 لوبغاړي سوځولي وو.